بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن درته چې دی په وړ پروګرام کې د دوه مخه مکتوب لیکلو طریقه ښیمه چې تاسې به څنګه په یو ورقه باندې دوه مکتوبونه لیکي. ځینې ادارات وي چې په هغې کې مکتوب لیکي، نو د ورقو د ضایعاتو مخنیوی کوي تر څو مطلب ورقې کمې مصرف شي. نو مکتوب چې دی یو مینوټ پکارېږي او یو چې دی بلې ادارې ته ځي. نو په یو ورقه باندې چې دی دوه مکتوبونه به څنګه لیکئ، څنګه به برابروئ، دغه مهمه طریقه ده. دا به زه تاسو ته ښیم. تاسې ویډیو دقیقه وګورئ تر څو یې په طریقه باندې ښه پوه شئ. راځو تاسې دلته وګورئ، دا زموږ مکتوب دی دوه مخه جوړ شوی په یو ورقه باندې دی. تاسې به نیو ډاکومنټ واخلئ. نیو ډاکومنټ نه وروسته به چې دی تاسې راشئ لیاوټ ته. لیاوټ کې چې دی اورینټیشن به ورته واخلئ، لینډسکیپ به یې کوئ چې ورقه په پرتو موږ سره پرنټ شي. لږ یې دا سایز کموم چې موږ ته دا ورقه ټوله معلومه شي. اوس راځو زموږ د ورقې اندازه چې کوم ده هغه تقریبا داسې وایي د 1 نه تر 8 پورې ده. نو په دې 4.5 باندې چې دی موږ 4.5 انچه باندې دا موږ نیمایي کوو چې دوه دغه پکې راشي مکتوبه. نو دې دپاره به راشو موږ انزرټ ته. انزرټ کې به لومړی چې دی راځو شیپس ته، او شیپس کې چې دی زه یو ټکس باکس ډرا کوم. ټکس باکس ډرا کوو دلته داسې په دې طریقه باندې ډرا کوو. ټوله کومه نیمایي ورقه چې ده دا ورباندې داسې نیسو ټوله په دغه اندازه. بره به هم لږ داسې ویسو. تاسو ویډیو دقیقه ګورئ، انشاءالله بیا ښه پوهېږئ ورباندې په اسانۍ سره. اوس راځو یو بل شیپ راخلو، ډرا کوو یې دې ځنه ټکس باکس ډرا کوم. دغلته په هره ساحه کې تاسې ډرا کوئ، مشکل نه لري. دا مې ډرا که د دې چې دی دا شیپ آوټلاین چې دی دا نو آوټلاین کوو. بیا د شیپ فیل ته راځو او پکچرز ته راځو. پکچر کې ما سره چې کوم لوګوز دي دا زه راخلمه، فرام فایل باندې کلیک کوو. زه اوس غواړم چې هغه کومې لوګوز چې ما سره موجود دي زه هغه راخلمه. ای ډرایو ته راځو. په ای ډرایو کې چې دی د لوګوز په نوم باندې ما سره پکچر دي دغه دا زه راخلمه. دا لوګو دلته ما سره موجود دي. تاسې کولی شئ چې دا د زموږ ټلګرام چینل نه ډاونلوډ کړئ او بیا استفاده ورنه وکړئ. دا لوګو به سلیکټ کړو، انزرټ باندې به کلیک وکړو، دا یو لوګو به راشي. دا به راواخلو، دلته به یې کېږدو. لږ به یې دا سایز ورته داسې لږ کم کړو چې لږ معمولي شانتې کوچنی شي. کنټرول ډي سره به د دې ډوپلیکیټ واخلو، را به وړو، دا دلته به کېږدو دغه ځای کې. دلته مو چې کېښوده را به شو د دې شیپ فیل ته او پکچر ته به راشو، فرام فایل ته به راشو. دې کې به دا د معرف لوګو راواخلو او دا به دلته کېږدو. دا مو چې کېښوده اوس به تاسې یو کار وکړئ، د دې ډوپلیکیټ به بیا واخلئ. کنټرول ډي سره به ډوپلیکیټ واخلئ، دا را به راوړئ، د منځ کې به یې کېږدئ. دې ته اوس راځو یو بل عکس چې دی راوړو، پکچرز فرام فایل. د افغانستان اسلامي امارت چې دا ما د عکس په شکل راخیستی دی، دا هم چې دی زه غواړم په همدې کې واچوم. خو دا سایز به یې داسې لږ کوچنی کړو، بارنه به یې هم کوچنی کړو داسې، او د دې سایډونو نه به یې هم لږ داسې کوچنی کړو چې سم منظم راشي. دا به راوړو، دلته به یې کېږدو د منځ کې، صحیح منظم به یې منځ کې کېږدئ. دا مو چې کېښوده د همدې زه ډوپلیکیټ اخلم کنټرول ډي سره، او دې نه چې دی دا نو فیل وهمه د عکس او هر شی ځنې ختموو. دې کې اوس لیکل کوو مونږه. دې کې سنټر ته راوړم، کنټرول ای سره مې سنټر ته راوړو. دلته به یې لږ سیټینګ برابر کړو، سایز به یې زیات کړو، 14 به یې کړو، بولډ به یې کړو، په سنټر کې به یې واخلو. او دلته زه ورته که تاسو سره چېرته د فنټ سټایلونه وي هغه ورته راواخلئ. زه ورته فنټ سټایل راخلمه، پښتو کروټ په نوم باندې چې دی دا زه راخلمه. دا په سنټر کې راوړو. دلته ورته لیکو چې د لینګویج به بدل کړو، د پوهنې وزارت. ورپسې دا ټکس باکس داسې غټوو. ستاسې چې کومه ریاست او کومه اداره ده هغه ولایت ریاست بولګي. مثال زه لیکم چې د ننګرهار پوهنې ریاست.
دلته لیکم چې د بهسودو پوهنې امریت. دا مې ولیکه. دا لیکل څه لیکو د دې دغه کم د پاراګرافونو ترمنځ چې سپیس دی دا هم ختمو. دا به مکمل ټول څه لیکو داسې را به شو ریموف سپیس دا به ووهو او دا تاسې راواخلئ دلته سم په دې منځ کې منظم کښېږدئ. لږ به یې داسې وربره کړو صحیح منظم به یې کښېږدئ. دا مو چې کېښوده اوس راځئ لاندې دلته انټر وهئ کلیک کوئ لاندې انټر وهئ. دې ځای نه راځئ دا هم رایټ سایډ ته کوئ او دا کم دغه چې دی دا ورته فونټ سټایل بدلوئ او سایز یې لږ زیاتوئ. دلته به ولیکو ورته چې ګڼه د مکتوب چې کومه ګڼه ده دلته یې تاسې لیکئ او داسې یو دغه ورکوئ ختم. ګڼه به دلته ولیکئ. د بل سایډ ته سپیس ورکوئ. د مکتوب په دې بل سایډ کې به تاسې ولیکئ تاریخه لږ سپیس به ورکئ دا سلش به ورکئ بیا به لږ سپیس ورکئ سلش به ورکئ لږ به یې بېرته دا سپیس معمولي شانتې کم کړو. اوس به راشئ دلته به کلیک وکئ انټر به یې کوئ. اوس به دا ایکول چې دی دوه درې وارې تاسې ولیکئ انټر به یې کوئ دا ډبل لاین به راشي. کله چې ډبل لاین راغی نو تاسې دغه مکتوب ته وګورئ چې په کوم طرز او طریقه برابر شوی دی ګورئ. بیا تاسې به ولیکئ بسم الله دا به سنټر ته راوړئ داسې او بسم الله د راوستلو لپاره به تاسې په لنډ ډول ولیکئ اف ډي او الټ ایکس به ووهئ. دلته به راشي بسم الله. دا بسم الله چې راغله دا به سلیکټ کړئ او بولډ به یې کړئ. د دې نه وروسته چې دی انټر ووهئ بیا رایټ سایډ ته کړئ. دا دلته چې دی تاسې دا فونټ سټایل بیا ورته تغییر کړئ هماغه خپل چې کوم ستاسې د خوښ وي هغه ورته ولیکئ. ښه دلته لیکو مونږ کم مکتب ته چې تاسې مکتوب لیږئ هماغه ورته ولیکو. مثال زه لیکم چې فهیم علي لیسې ته لږ سپیس ورکوو. دلته به سلام علیکم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دې نه وروسته دلته موضوع لیکو. موضوع چې ستاسې د مکتوب چې موضوع وي هغه موضوع ورته دلته تاسې ولیکئ. زه راځم دغه بل مکتوب کې تیار ما سره دا لیکل دي زه لیکل همدې نه راخلم چې اسانه شي. دغه لیکل دي دا به زه راواخلم کنټرول سی سره مې کاپي کړه او دلته به یې راشو دې ځای کې به یې د دې پسې چې کوم دی کنټرول وي سره پیسټ کړو. دا مو پیسټ کړو. دغه یګانې چې کوم دي دا به برابرې کړو. مثال موضوع دا د جدید شمول زده کوونکو په اړه. دلته به اوس خپل د متن ولیکئ. هغه متن هم زه تیار را کاپي کوم چې ویډیو لنډه شي. دغه متن دی دا زه چې دی دا ټول متن زه راخلم دا زه را کاپي کوم. سلیکټ مې کړه کنټرول سی سره مې کاپي کړه. کاپي نه وروسته چې دی دا هم راوړم دلته کنټرول وي سره پیسټ کوئ یا صرف چې دی دا ویلیو زه پیسټ کوم داسې. ښه دا به سلیکټ کړئ. تاسو سلیکشن نه وروسته به کنټرول جې ووهئ چې دا منظم شي. کنټرول جې مې ووهه او د دې نه وروسته چې کوم دی دلته راځو دلته به تاسې دا دغه کوئ چې دا بره لاړ شي. یا دا کټ کړئ کنټرول ایکس سره مې کټ کړم. دلته مې پیسټ کړو بیرته. اوس چې دی دا مونږ برابرو دا مونږ جسټیفای کړی دا انټر کوو او دا به چې دی رایټ سایډ ته واړو. بیرته یې کنټرول زیډ کوم داسې
نو دلته به راشو دغه ځای نه به دا انټر کو چې برابر راشي. اوس به دا رایټ سایډ ته کو او هغه چې کوم دی دا به کنټرول جی سره موږ څنګه کو جسټیفای به یې کو نو دا به منظم برابر شي. یا دې ځای نه تاسې جسټیفای وایئ او د دې چې دا کم سپیس د دوی ترمنځ دی دلته به راشو ریموو سپیس افټر پاراګراف به ووهو هغه به ختم شي. اوس به راشو لاندې لږ به انټر ووایئ کنټرول سره یې سنټر ته کوئ دلته ولیکئ په درنښت ولیکئ د مثال د ادارې چې کوم مشري امري یا مدیري یا مثال رئیسي د هغه نوم لیکئ. زه لیکم عباد الله فهیم د پوهنې امیر دا مې ولیکه. اوس یو کار پکې بل پاتې دی راځو زه هم د دغې لیکنې د ټکس باکس کنټرول ډي سره ډوپلیکیټ اخلم دا زه لاندې راوړم دلته یې راوړم او دې کې چې دا کم لیکل دي دا زه دا لیکل ته نه دا لیکل به وروسته ختم کړو دا به یو ځل زه لږ داسې منظم کړم دلته په دې طریقې سره داسې به یې کېږدو دا به داسې لږ لاندې کوي لږ به یې دا لاندې کوي دا لیکل چې دی دا به سلیکټ کوي لرې به یې کوي تنې دلته به مین سلامه ووایئ انټر به کوئ چې یو لاین راشي او د دې لپاره به تاسې دا د شفټ فارمټ ته راشئ دې کې به چې دی تاسې دلته راشئ څه ته په دې باندې رایټ کلیک کوئ ټکس باکس باندې دلته چې دی فارمټ شفټ ته راځئ په دې باندې چې مو کلیک وکړل دلته به راشئ څه ته لیاوټ اینډ پراپرټیز ته به راشئ دې ځای کې چې دی دا به په ټاپ کې واخلئ همدارنګه دا لیفټ رایټ دا کوم دغه چې دی دا به ورته 0 کوئ ټول ټاپ مارجن دا مو 0 کو همدارنګه بټم مارجن دا مو 0 کو. اوس راځو دلته دا به لږ داسې کو دلته چې دی زه راځم اوس دا هم لیکلی چې دی رایټ سایډ نه شروع کوم او لیکلی چې دی تاسو مثال ورته لیکئ چې پښتو کروڑ دا مخلی او دلته راځئ ورته لیکل کوئ چې ادرس لیکئ ادرس چې ستاسې کوم مثال ادرس وي هغه ادرس ورته لیکئ زه ډاټ ډاټ ږدم همدارنګه دلته لیکئ چې ایمیل ورته لیکئ مثال فرضاً زه لیکم چې khan@gmail.com دا مو لیکه دا لیکل به تاسې د دې رایټ سایډ نه داسې برابر کړئ ترتیب به کوئ دا به بیرته رایټ سایډ ته کوئ ایمیل مو ولیکه بیرته به سپیس ورکړئ داسې سپیس مو چې ورکړه هغې نه وروسته به دلته ولیکئ تلیفون نمبر دا مو ولیکه مثال تاسې ورته تلیفون نمبر داسې لیکئ تلیفون نمبر مو ولیکه دا ستاسې مکتوب شو خو دغه کم مکتوب چې دی دا مونږ سره مطلب یو شو. اوس راځو دې خوا ته یې کاپي به یې څنګه راوړو تاسې به دا سلیکټ کړئ دغه ټکس باکس چې کوم دی دې باندې به کلیک وکړئ ټکس باکس به سلیکټ کړئ کنټرول ډي به ووهئ کله مو چې کنټرول ډي ووهه دا به دې خوا ته راوړئ دلته به یې کېږدئ داسې ښه منظم ترتیب سره به دا دلته برابر کړئ دا لینونه هر څه د بل سره داسې برابر کړئ. اوس به راشو څه ته اوس تاسې د کنټرول بټن نیسئ او دلته چې دی دا هر یو شپ چې دی تاسې دا ښه په دقیق ډول سره داسې سلیکټ کوئ داسې دا کم چې مونږ هغه ټکس باکسونه واخیستل دا ټول تاسې سلیکټ کوئ داسې دا مو سلیکټ یو ټکس باکس دا دی دا سلیکټ کوئ دا عمومي ټکس باکس سلیکټ شو دې ځای نه به شروع وکړو دلته کلیک کوئ دا سلیکټ کوئ سلیکشن نه وروسته کنټرول نیسئ دا ورسره سلیکټ کوئ همدارنګه دا هم سلیکټ کوئ همدارنګه راځئ دا هم سلیکټ کوئ همدارنګه راځئ دا یو دانه دا پاتې دا سلیکټ کوئ بیا راځئ د شفټ فارمټ ته دا ګروپ کوئ چې ګروپ مو کړو
اوس تاسې کولی شئ چې دا دې باندې کلیک وکړئ. کلیک هم چې وکړو کنټرول ډي ډوپلیکیټ یې واخلئ، دې باندې کلیک وکړئ. یا بله طریقه یې درته ښیم، دلته راځئ سلیکشن پن ته. سلیکشن پن کې چې دی تاسې دغه ګروپ سلیکټ کوئ او د دې ډوپلیکیټ اخلئ. کله چې د دې ډوپلیکیټ واخلئ کنټرول ډي سره مې ډوپلیکیټ واخلئ، دا ډوپلیکیټ راوړئ دې خواته یږدئ. ښه منظم چې دی تاسې دغه خپل څه سره برابروئ. ګورئ که چېرته برابر نه راته تاسې د ایرو کی نه استفاده وکړئ، داسې صحیح منظم کړئ چې دا لینونه یو بل سره برابر شي. کله چې دا برابر شول اوس دا کلوز کړئ. ګورئ زمونږ مکتوب چې دی دوه مخه مکتوب برابر شو. ښه اوس راځو که چېرته تاسې غواړئ دغه د ټکس باکس دا کم لینونه چې دی دا ختمول غواړئ، مثال وایي چې دا لینونه دې نه وي، دا به سلیکټ کړئ، شیفټ فارمټ ته به راشئ، دې ځای نه به چې دی دا نو آوټلاین کړئ. ګورئ هغه مکتوب کې چې کوم خط راته هغه ورک شو، دا بل به سلیکټ کړئ ورته داسې په دې طریقې سره. دا مو چې سلیکټ کړه دې ته هم تاسې شیفټ فارمټ ته راشئ او دې فارمټ کې چې دی دا شیفټ آوټلاین چې دا نو آوټلاین کړئ. بیا به چې دی ستاسې مکتوب کې څه نه راځي، دغه کم لینونه چې هغه ختم شو. نو په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې یو دوه مخه مکتوبه ولیکئ، برابر یې کړئ، ترتیب یې کړئ چې بیا تاسو سره نوټ پاتې کېږي او یو تاسې مربوطه ادارې ته لیږئ. هیله ده چې په ویډیو باندې په درس باندې پوه شوي یاستئ. مننه، خوشحاله اوسئ.